بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د محرم میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د زمري میاشتې 2 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین سره لیدنه او له ځوانانو سره د سیمهیزې ادارې په ملاتړ ټینګار. په هرات ولایت کې د انلاین یا فریلانسینګ تر ټولو لوی مرکز پرانیستل. او په هرات ولایت کې د یو ګروپ په توګه د هرات رسنیو فوټسال کپ پیلېدل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمري یم. د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین قاري محمد یونس راشد د هرات له والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار سره وکتل. په دې کتنې کې د ځوانانو چارو معین د کارموندنې د پروګرامونو او ځوانانو ته د کاري فرصتونو په رامنځته کولو خبرې وکړې او ویې ویل چې ځوانان په لومړي ګام کې کار ته اړتیا لري. قاري راشد دغه راز د آزادو زده کړو ستر مرکز فریلانسینګ یاد کړ او ایله یې څرګنده کړه چې په هرات کې د دغه مرکز په پرانیستلو سره به زیاتو ځوانانو ته د انلاین کار زمینه برابره سي. په همدې حال کې د هرات والي شیخ اسلام جار وویل چې سیمهیزه اداره د هر هغه پروګرام هرکلی کوي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابروي. د هرات والي د ځوانانو لپاره له دغه ښه اقدام څخه د ملاتړ ترڅنګ وویل چې سیمهیزه اداره به په دغه ولایت کې د ځوانانو د پروګرامونو ترڅنګ وي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د انلاین یا آزادې سوداګرۍ تر ټولو لوی مرکز پرانیست. دغه پروګرام چې په هیواد کې د لومړي ځل لپاره په هرات ولایت کې پیل شوی هره میاشت شاوخوا 80 ځوانانو ته په نړیوالو انلاین بازارونو کې د کار موندلو څرنګوالی ورته زده کوي. د دغه پروګرام ګډونوال د اسلامي امارت د چارواکو د دغه نوښت اقدام هرکلی کوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو لپاره د کاري چاپیریال د رامنځته کولو په موخه د آزادو سوداګرۍ زده کړو مرکز یا د انلاین کار پروګرام په لار اچولی دی. د هیواد د ځوانانو د معین په وینا د دې پروګرام له لارې خلک ښه عاید ترلاسه کولی سي او حتی د ځوانانو بهر ته د تګ مخه نیسي. جوانای عزیز، هرات حیثیت شهرک اقتصادی افغانستان دارند. این برای کسایی معلوم میشن که در بخش اقتصاد معلومات دارن یا در بخش عواید دولت معلومات دارن. ما میخوایم که این پروژه اقتصادی از هرات آغاز کنم بخیر و پیشتر 2 برنامه تجربوی در شهر مزار شریف و در پوهنتون کابل اجرا کرده ایم که الحمدلله نتیجه بسیار مثبت داده. در فریلانسینگ شما حتی به یک افغانی سرمایه هم نیاز ندارین. یگانه چیزی که شما نیاز دارین یک کامپیوتر و اینترنت است. شما میتونین با یک کامپیوتر و با اینترنت از خانه خود کار کنین. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس هم ټینګار کوي چې اسلامي امارت په جدي توګه هڅه کوي چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په هیواد کې د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره زمینه برابره کړي. د دغه پروګرام ګډونوال د اسلامي امارت له دغه اقدام څخه د هرکلي ترڅنګ وایي چې دغه نوښت به د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. در یک ماه قبل که حضور عالی قدر شیخ صاحب رفتیم، یعنی شما ما اونجا بودیم،
یعنی همه رؤسا را جدا دید، وزیر صاحب جدا دید، مسئولین جدا دید، اما جناب قاری صاحب جدا، شیخ صاحب رونی یک گوشه نشان و کلا برای برنامه از این معلوم میشد که هدف کلی شیخ صاحب حفظه الله است که جوانان ما امیدوار شود و شیخ صاحب هر برنامه‌ای که معین صاحب داشته باشه برای جوانان از او استقبال میکنه. هر برنامه‌ای که سبب ماندن جوانای ما باشه، سبب امیدوار شدن جوانای ما باشه. جامعه امروزی نیازمند ده‌ها چنین برنامه‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت است برای جوانان. از این طریق برنامه فری لایسینگ جوانان، فرنگیان و تمام کسایی که دسترسی به پروگرام‌های آنلاین دارن میتونن تجارت‌های کوچک راه اندازی بکنن و از این طریق هم کسب درآمد بکنن. باید وویل سي چې په هرات ښار کې د فریلانسینګ مرکز په لسګونو کمپیوټرونو او انټرنیټ سمبال دی چې د هرې یوې میاشتې په موده کې شاوخوا 80 تنه د انلاین کار په زده کړو بوخت دي. په هرات کې د پوهنې د رئیس مولوي عبدالله امینی په مشرۍ غونډه جوړه سوه. په دې کتنې کې د هرات د پوهنې رئیس د هرات د پوهنې ریاست کارکوونکو ته د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د لارښوونې په څرګندولو سره د خلکو خدمت کول د مراجعینو د کار اسانتیاوې مهمې او ضروري وبللې او له هغوی یې وغوښتل چې په دې برخه کې هلې ځلې وکړي او خپل دیني او شرعي دنده ترسره کړي. مولوي امینی دغه راز زیاته کړه چې زموږ په هیواد کې د امنیت په راتلو سره د دې وخت را رسېدلی چې په جهاد او د قلم په مبارزه سره د خپل هیواد د پوهنې د پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړو تر څو له همدې سپېڅلې لارې د یو سوکاله او سرلوړی افغانستان خاوندان سو. په دې وروستیو کې د دې ادارې د مرکزي څانګو مدیرانو د اړوندو څانګو د کاري پروګرامونو په اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه وړاندې کړل او ویل چې د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د احکامو او لارښوونو په پلي کولو سره به د خپلو دندو په اجرا کې له پخوا څخه په ټینګ عزم او غښتلتیا سره عمل وکړي. د علمي تحقیقاتو ورکشاپ د تعلیم و تربیې پوهنځی د تحقیق فرعي کمیټې لخوا د استادانو د ښوونیز مرکز TTC په همکارۍ د دې پوهنځي د علمي کادر 30 تنو استادانو لپاره پیل سو. د دې ورکشاپ د دایریدو موخه د استادانو د علمي ظرفیت لوړاوی او د علمي تحقیقاتو چارو په ترسره کولو کې د ځینو استادانو د تجربو شریکول وه. دا ورکشاپ چې 12 اونۍ به دوام ولري د لاندې موضوعاتو لکه پروپوزل لیکنه، د تحقیق کولو د لارې چارې پیژندنه، تحقیقي نرم افزارونه، د لاسته راوړل شوو او حاصل شوو معلوماتو ریپورټونه او نتیجه اخیستل او د مقالو لیکلو به پکې وړاندې سي. د هرات امنیه قومندانۍ د امنیتي ځواکونو لخوا د مسلکي او خطرناک غلو یوه ډله ونیول سول. د هرات امنیه قومندانۍ د 12 حوزې امنیتي ځواکونو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 9 تنه مسلکي او خطرناک غله ونیول. دغه کسان چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دغو مسلکي او خطرناکو غلو له ډلې څخه دي چې د سیمې اوسیدونکي ترې آزار د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستو د دغه ولایت د اوسیدونکو څخه ټلیفونونه، وسایط او ارزښتناکه شتمنۍ غلا کول. له نیول سوي کسانو څخه 13 خلاصي موبایلونه او یوه اراده موټرسایکل چې اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي نیول سوي دي. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د امنیتي ځواکونو لخوا د ناقانونه اړیکو په تور 2 تنې ونیول سول. د هرات امنیه قومندانۍ د 9 امنیتي حوزې منصوبینو د دغه حوزې له مربوطاتو څخه د ناقانونه اړیکو په تور د یوې ښځې او یو نارینه په ګډون 2 تنه ونیول. د نیول سوي کسانو دوسیه به تر څېړنو وروسته اړوند ارګانو ته وسپارل سي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا یو غلا سوی ریکشا موټرسایکل کشف او ترلاسه سوه. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د 3 امنیتي حوزې منصوبینو د یو پلان په ترڅ کې یا د ریکشا موټرسایکل څو میاشتې مخکې غلا سوی چې د یاد شوي حوزې منصوبینو په هڅو سره بیرته ترلاسه سو. د یادونې وړ د یاد سوي موټرسایکل اسناد لیدو وروسته خپل خاوند ته وسپارل سو. همداراز څوک د دې پیښې په اړوند تر اوسه نه دي نیول سوي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې اصلي عاملین ونیسي. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ د منصوبینو لخوا د غلاو په تور 2 تنه ونیول سول. د هرات ولایت د 6 امنیتي حوزې منصوبینو د دغه حوزې له اړوندو سیمو څخه د کشفي عملیاتو په بهیر کې 2 تنه د غلا په تړاو ونیول.
له دغه کسانو څخه یو میل سلا توپانچه او ځینې غلا سوي د کور سامان ترلاسه سوي او اوس د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. د هرات امنیه قومندانۍ د 10مې امنیتي حوزې پولیسو منصوبینو د دغه حوزې له اړوندو سیمو څخه یو تن وروسته له هغه نیولی چې یو تن د دغه حوزې اوسیدونکی په چاقو ټپي کړی او تښتېدلی و. د نیول سوي کس دوسیه به تر څېړنو وروسته اړوند ارګانو ته وسپارل سي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا یو غلا سوی موټرسایکل کشف او ترلاسه سو. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د 8مې امنیتي حوزې منصوبینو د یو پلان په ترڅ کې یاد موټرسایکل څو میاشتو مخکې غلا سوی د یاد شوي حوزې منصوبینو په هڅو سره بیرته ترلاسه سو. د یادونې وړ د یاد سوی موټرسایکل له اسنادو لیدو وروسته خپل خاوند ته وسپارل سو. همداراز څوک د دې پیښې په اړوند تر اوسه نه دي نیول سوي. امنیتي ځواکونو هڅه کوي چې د دې پیښې اصلي عاملین ونیسي. په هرات ولایت کې د رسنیو د 6 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل سوي. د دغه سیالیو د پیلولو موخه په دغه ولایت کې د سیمه رسنیو ترمنځ د لا زیات یووالي او پیوستون رامنځته کول دي. د چارواکو او تنظیمونکو په وینا ټاکل سوې دغه سیالۍ یوه میاشت دوام وکړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات د سیمه رسنیو د فوټسال جام پیل سو. دغه سیالۍ چې د 6 ټیمونو په ګډون د یوې ډلې په توګه په لاره اچول سوې، ویل کېږي چې په دې ولایت کې د سیمه رسنیو د کارکوونکو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ او پیوستون په مقصد په لاره اچول سوي دي. تا امروز شاهد اشتراک 6 رسانه ایم. ما از تمام رسانه‌های هرات دعوت میکنیم برای جام‌های بعدی در این مسابقات اشتراک بکنن، چون هدف این مسابقات بیشتر مسائل صمیمیت و دوستی و ارتباطات، یعنی دوستانه هست، برد و باخت در این مطرح نیست. آرزو میکنیم که جام بعدی حداقل 24 تیم اشتراک بکنن. تنظیمونکي هیله لري چې په دې سیالۍ کې به ټول سیمې رسنۍ برخه واخلي او د فوټسال کپ ترڅنګ به په دغه ولایت کې د رسنیو د کارکوونکو ترمنځ د فوټبال جام هم په لاره واچول سي. یو شمېر خبریالان په دې باور دي چې د دا ډول سیالیو ترسره کول د خبریالانو او د رسنیو د مسئولانو ترمنځ د لا زیات یووالی او پیوستون لامل کیږي. هدف از این جام اتحاد، اتفاق، همبستگی میان جامعه رسانه هرات و همچنین یک دست و یک پارچگی میان جامعه رسانه هرات میباشد. دغه سیالۍ چې د 6 ټیمونو په ګډون په لاره اچول سوې وه، ټاکل سوې ده چې د ګډون کوونکو ټیمونو ترمنځ نتیجه له یوې میاشتې لوبو وروسته اعلان سي. د هرات ولایت د بدني روزنې او سپورت رئیس د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه له کلب څخه لیدنه وکړه. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس مولوي محمد فایق فاضل د ښوونکو پښتون کې وویل چې له دې غونډې څخه موخه د سکواني ورزش ته د ځوانانو او ورزشکارانو هڅول او دغه راز په هرات ولایت کې د دغه ورزش وده او پراختیا ده. په دې کتنې کې ښاغلی فاضل د هرات ولایت ورزشکارانو او ورزشي دوستانو ته د هرات ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست د همکارۍ ژمنه وکړه. اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو بخیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. سهشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 40 تیتای 22، غوریان نیمه وریاز 11 درجه 41 تیتای 40، کراخ وریاز 11 درجه 18 تیتای 22 او پشتون زرغان لمر 11 درجه 19 تیتای 40. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین سره لیدنه او له ځوانانو سره د سیمیزې ادارې په ملاتړ ټینګار. په هرات ولایت کې د انلاین یا فریلانسینګ تر ټولو لوی مرکز پرانیستل. او په هرات ولایت کې د یو ګروپ په توګه د هرات رسنیو فوټسال کپ پیلېدل.
درنو قدرمن لیدونکو دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه تر بیا مو په لیڅښتن ته لاس وارم